السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی فعل، یعنی دا فعل څه معنا لري، څنګه په حال وخت کې استعمال کړو، څنګه په جملو کې استعمال کړو، په تیر وخت کې څنګه استعمالیږي، په راتلونکي وخت کې څنګه استعمالیږي. دا ټول په دې ویډیو کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. فعل، دا فعل څه معنا لري؟ فعل دو معناوې لري. اول، یو څه ترسره کول، فعل معنا کول، او دویم معنا یې جوړول. فعل دویم معنا جوړول دی. دا فعل یو ډیر مهم فعل دی چې په ورځني ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي، لکه ادخل او وخت چې څنګه ډیر استعمالیږي دا هم استعمالیږي. اوس دا فعل په پریزون کې کنجوګي کوو. je fais زه کوم یا زه جوړوم. tu fais تو کوي. او کله چې به دویم معنی جوړول هم استعمالوو بیا وایي tu fais تو جوړوي. il fait هغه کوي. elle fait هغه کوي. il هلک لپاره استعمالیږي او elle جنۍ لپاره استعمالیږي. nous faisons مونږ کوو. vous faites تاسو کوئ. ils font هغوی کوي. elles font هغوی کوي. ils font هغوی کوي نارینو لپاره استعمالیږي. elles font هغوی کوي ښځو یا جنیکانو لپاره استعمالیږي. اوس همدې فعل سره په پریزون کې جملې جوړو. je fais du vélo زه بایسکل چلوم. faire du vélo معنا بایسکل چلول. tu fais la cuisine تو پخلی کوي. faire la cuisine پخلی کول یا یو څه پخول. il fait toujours le ménage de sa chambre. هغه همیشه د خپل اتاق صفایي کوي یا خپل اتاق پاکوي. faire le ménage یعنی د کور کارونه کول یا کور صفا کول. Elle fait du sport.
Elle fait du sport. Elle fait du sport. هغه سپورت کوي. Faire du sport معنا سپورت کول یا تمرین کول. Nous faisons nos devoirs. Nous faisons nos devoirs. Nous faisons nos devoirs. مونږ خپل کورنۍ دنده کوو. Faire nos devoirs خپل کورنۍ دنده کول. devoir وای کورنۍ دنده. دا devoir کلمه ډیر معناګانې لري چې دلته معنی کورنۍ دنده ده. Vous faites de la danse. Vous faites de la danse. Vous faites de la danse. تاسو نڅا کوئ. Faire de la danse نڅا کول. La danse معنا نڅا. Ils font de la randonnée. Ils font de la randonnée. Ils font de la randonnée. هغوی پیاده‌روی کوي یا هغوی په پښو مزل وهي. Faire de la randonnée پیاده‌روی کول. په پښو حرکت کول. La randonnée معنا په پښو یو ځای نه بل ځای ته تلل حرکت کول. Elles font de la natation. Elles font de la natation. Elles font de la natation. هغوی آبازی کوي. Faire de la natation معنا آبازی کول. La natation معنا آبازی. Faire فعل په پاسې کمپوزي یا په تیر وخت کې استعمالو. یعنی په تیر وخت کې څنګه کولی شو چې faire فعل په جملو کې استعمال کړو. J'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. ما خپل کورنۍ دنده وکړه. Avoir fait. De faire دویم حالت fait دی. کله چې دا faire فعل په پاسې کمپوزي کې استعمالو نو avoir fait په شکل استعمالو. J'ai fait ما وکړه. Mes devoirs زما کورنۍ دنده. Tu as fait tes courses. Tu as fait tes courses. Tu as fait tes courses. تا خپل خریداری یا شاپینګ وکړه. Tu as fait تا وکړه tes courses خپل خریداری یا شاپینګ. Il a fait la natation. Il a fait la natation. Il a fait la natation. هغه آبازی وکړه. Il a fait هغه وکړه. په تیر وخت کې دی. Il a fait هغه وکړه. La natation آبازی. Hier, elle a fait de la danse. Hier, elle a fait de la danse. Hier, elle a fait de la danse. پرون هغه نڅا وکړه. Hier, پرون. Elle a fait. Elle a fait هغه وکړه. De la danse. نڅا.
Elle a fait. هغې وکړه. دا په تیر وخت کې دی. Nous avons fait des bateaux en papier. Nous avons fait des bateaux en papier. Nous avons fait des bateaux en papier. مونږ کاغذي کښتۍ یا بیړۍ جوړ کړې. Nous avons fait. مونږ جوړ کړل des bateaux کښتۍ یا بیړۍ en papier په کاغذونو. Nous avons fait. مونږ وکړل یا مونږ جوړ کړل. Est-ce que vous avez fait votre travail? Est-ce que vous avez fait votre travail? Est-ce que vous avez fait votre travail? آیا تاسو خپل کار وکړه؟ Vous avez fait. تاسو وکړه votre travail خپل کار. Les enfants ont fait des châteaux de sable. Les enfants ont fait des châteaux de sable. Les enfants ont fait des châteaux de sable. ماشومانو شګې نه قلاګانې جوړ کړل. Les enfants ماشومانو ont fait جوړ کړل des châteaux قلاګانې de sable شګونه. Les enfants ont fait ماشومانو جوړ کړل. Elles ont fait leur course hier soir. Elles ont fait leur course hier soir. Elles ont fait leur course hier soir. هغوی پرون ماښام خپل خریداري یا شوپینګ وکړه. Elles ont fait. هغوی وکړه leur د هغوی course خریداري یا شوپینګ hier soir پرون ماښام. Elles ont fait. هغوی وکړه. اوس دا faire فعل په راتلونکي وخت کې کنجوګې کوو. Je ferai. Je ferai. Je ferai. زبا کوم یا زبا جوړوم. Tu feras. Tu feras. Tu feras. تو به کوي یا تو به جوړوي. Il fera. Il fera. Il fera. هغه به کوي. Elle fera. Elle fera. Elle fera. هغه به کوي. Nous ferons. Nous ferons. Nous ferons. مونږ به کوو. Vous ferez. Vous ferez. Vous ferez. تاسو به کوئ. Ils feront. Ils feront. Ils feront. هغوی به کوي. Elles feront. Elles feront. Elles feront. هغوی به کوي. اوس په راتلونکي وخت کې جملې جوړو. یعنی دا کنجګیزون څنګه په جملو کې استعمال کړو. Demain, je ferai mes devoirs. Demain, je ferai mes devoirs.
Demain je ferai mes devoirs. سبا به زه خپل کورنۍ دنده وکړم یا کورنۍ دنده ترسره کړم. Demain سبا وخت یعنی راتلونکی وخت دی. د نن کار نه دی، د سبا کار دی. Je ferai زه به یې وکړم. Mes devoirs خپل کورنۍ دنده. ځکه یو کار په راتلونکي وخت کې ترسره کوو نو په دغه وخت کې je ferai به استعمالوو. je fais یا j'ai fait نه استعمالوو. je ferai. Tu feras du sport. Tu feras du sport. Tu feras du sport. تو به سپورت کوي. Tu feras تو به کوي. Du sport sport ورزش. Il fera la correction de ses devoirs. Il fera la correction de ses devoirs. Il fera la correction de ses devoirs. هغه به خپل کورنۍ دنده اصلاح کوي یا صحیح کوي. Il fera هغه به کوي. La correction صحیح کول یا کریکټ کول. de ses devoirs د خپل کورنۍ دنده. Il fera la correction هغه به صحیح کوي یا هغه به اصلاح کوي. Elle fera de la danse à ce soir. Elle fera de la danse à ce soir. Elle fera de la danse à ce soir. هغه به نن ماښام نڅا کوي. Elle fera هغه به کوي. De la danse نڅا à ce soir نن ماښام. Nous ferons un gâteau pour la fête de Nicolas. Nous ferons un gâteau pour la fête de Nicolas. Nous ferons un gâteau pour la fête de Nicolas. مونږ به د نیکولا پارټي لپاره یا جشن لپاره کیک جوړو. Nous ferons un gâteau مونږ به یو کیک جوړو. Pour la fête de Nicolas د نیکولا پارټي یا جشن لپاره. Vous ferez toujours le ménage de ma chambre. Vous ferez toujours le ménage de ma chambre. Vous ferez toujours le ménage de ma chambre. تاسو به همیشه زما اتاق پاکوي یا تمیز کوئ. Vous ferez تاسو به کوئ. toujours همیشه le ménage د کور کارونه یا پاکواله تمیزی کول de ma chambre زما د اتاق. Ils feront la prière à cet après-midi. Ils feront la prière à cet après-midi. Ils feront la prière à cet après-midi. هغوی به نن ماسپښین لمونځ یا دعا کوي. Ils feront هغوی به کوي. La prière لمونځ یا دعا. À cet après-midi نن ماسپښین. Elles feront de la danse le jeudi soir. Elles feront de la danse le jeudi soir. Elles feront de la danse le jeudi soir. هغوی به پنجشنبه ماښام نڅا کوي. Elles feront هغوی به کوي. De la danse نڅا le jeudi soir پنجشنبه ماښام. ویډیو لایک او خپل ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم
یو څه ترېنه زده کړي او همداسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله موږ یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې خدای مو سپارم. ښه وخت ولرئ.